سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو ته. افغانان ورونو، ما پرون یو ویډیو کړې وه، نو په هغې چې امریکې افغانستان ته 4 تیارې ورکړي په دې باره کې، نو بعضې ملګري زما په دې خبره یې سر نه دی خلاص یا ځان نه پوهېږي چې اصلي زما مقصد څه شی. افغانان ورونو، موږ هېڅکله دا به کوم بې وجدانه سړی، دا به کوم بېایمانه چې هغه په خپل وطن، په خپل ملک یا د خپل خلکو په آبادۍ باندې نه خوشحالېږي. نو موږ خو ویو چې خدای ته افغانستان داسې کړي چې هغه د احمدشاه بابا وخت کې چې کوم قوت کې افغانستان، خدای ته هغه شان دي کړي، یا د داود خان په وخت کې په دې ایشیا کې یو طاقتور ملک و، خدای ته هغه شان دي کړي. نو خو خبره دلته دا ده چې افغانانو اوس زه په 4 تیارو څه وکړم؟ دا 4 تیارې زه کوم ځای کم چې دا 4 تیارې دا ماته راکوي؟ اول خو تاسې دلته باید موږ او تاسې ماغزه خلاص کړو په یو خبره. دا ویډیو سره شیر کړئ ملګرو. مننه. سلامونه ته وعلیکم السلام. الله مې عزتمن لره، خوشحاله اوسئ. جزاک ټولو سلامونه ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. اول خو دا دی چې ته چې ماته 4 تیارې راکړې امریکې، تا دلته 18 کاله تېر کړه. 18 کاله تا دا 18 کاله چې دلته تېر کړه، تا دلته ما څه شی وکړه؟ زما په زړه باندې سیمې خاردار هم دا تا ته تېر کړو، دا خدمت تا ماته وکړو، په لکاو خلک دې زما مړه کړه، زه دې بې کوره دې کړم. زما په لکاو ځوانان چې د دې وطن اصلي سرمایه وه، هغه ټوله لاره خارج ته مسافر شوه. زما ملا دې بې عزته کړو، زما طالب دې بې عزته کړو، زما قاري دې بې عزته کړو، زما مشر دې بې عزته کړو. زما په وطن کې چې څوک د حق خبره کوي، څوک د وطن د دوستۍ خبره کوي، هغه ته مړ کړي. که همداسې یو قهرمان صاحب وګوري، که بارکزی صاحب وګوري، که جبار وګوري، یا داسې نور زموږ ستاسې ملایان صاحبان وګوري، ټول وګوري، ټول دا یو دسیسې سره دا مړه کېږي. بل دا دی چې تا ماته 4 تیارې ماته راکې، په 92 کې چې ما 600 جنګي تیارې لرودي، هغه دې ولې زما کبار کړي؟ امریکا هم دا تا کبار کړي، ځکه دا جنګ خو ستا جنګ و، دا جنګ خو تا روس سره جنګ کړو، دلته زه به استعمال کړم. دا جنګ تا او پاکستان په مشترکه روان کړو. ګوره افغانانو، زه یو خبره کوم، زه یو خبره بغیر ثبوته، یو خبره زما که چا دروغ ثابت کا، زه وروره چې څومره جرمانه وي زه ورکوم. زه دا ویم چې تاسې ورشئ د کرنل امام کتاب وګورئ، د کرنل امام انټرویو تاسې واورئ. هغه وایي چې موږ په 1904 کې 1974 جولای دا ریکارډ باندې دا خبرې پرتې دي چې زه امریکې وغوښتم او ما ته ویل چې د افغانستان په خلاف باندې د جنګ تیاری ونیسه، او ما په 20 ورځو کې ما داسې بم تیار کړو، داسې کیمیاوي مواد چې امریکایان هم حیران شو چې یاره دا د کار سړی دی. او بیا ستا د افغانستان نه 15 کسانو یو ډله راله. واورئ افغانانو، دا هغه تاریخونه چې زه راته وایم چې څوک ما مخکې ویلي، بیا مې چې څوک یې چلنج کوي، څوک ما سره مقابله کوي، لاس دغه تورې او تیری او لاس خلاص، زه ورسره په فیسبوک باندې وي، په ټي وي باندې وي، په هر شي باندې وي، زه ورسره تیار یم خبرو ته. زه ورته یو شی ثبوت دم. 15 کسان د افغانستان د داود خان په وخت کې راله پاکستان ته، او هغې وخت کې نصر الله بابر و، جماعت اسلامي فکر کوم چې قاضي حسین احمد د هغې مشر و. قاضي حسین احمد دې 15 واړو ته یو تمنچه انعام کې ورکړه، یو تمنچه ورته انعام کې ورکړه، ورته ویل چې تیار شي، په ملا باندې وټپول چې اوس افغانستان ته تیار شي جنګ ته. او اوس د یو امریکایي کتاب راغلی، دغه کتاب نوم مانوسیر دی، چې موږ دا غوښته چې په افغانستان په کابل باندې به څوک اولنی میزایل اولنی فایر کوي. دا د یو امریکایي کتاب دی، اوس یې لیکلی چې روسانو ته موقع برابره شي او دلته دغه افغانستان ته راشي، او موږ د خپل ویتنام بدل د روسانو نه دلته په افغانستان کې والو. دا زما خبرې نه دي، دا د امریکایي د کتاب خبرې دي، دا د کرنل امام انټرویو ده، دا د کرنل امام کتاب تاسې وګورئ. نو زه دا وایم چې ګورئ، زمونږ په وطن کې خو دا جهاد په 1915 کې شروع شوی، یعنې 2000 کال دی، 45 کاله وشو. اوس دغه سوال د موږ دا دی چې په 45 کالو کې موږ څومره کافر وجلي، چې ډېر هم وجلي، 10,000 ته اوس حساب وکړه چې ستا افغانان څومره په دې کې د منځه تلي، ستا څومره خویندې میندې ماشومان څومره تلي، ستا تقریبا 10 لکه پورې افغانان دغه د منځه تلي. نو موږ کومه ګټه کړې ده؟
من کم داسې دغه کړی دی او زه بیا هغه خلک وایي چې یاره په دې خبره زما زه خو وایم چې ټولو نه به دغه کسان جهنم کې ډېر موږ افغانان پښتانه به جهنم کې ډېر یو ځکه چې موږ 45 کاله وشو چې د خپل ورور په وجلو باندې اخته یو سره 45 کاله او ملا صاحب نه د ټول ملا نه خیم ګوره زه د حق علما د حق قاریانو ته په دواړو لاسونو داسې سلام زه د هغې د خپو خاورې خو زه تا ته یم چې د افغانستان او د پښتنو اولنی دشمن ملا او قاري دی زه د په ثبوت وانه ویم اوس د 2-3 ملایانو سره کېنه یو به درته وایي په افغانستان کې جهاد شته بل به درته وایي جهاد نشته بل به درته بل رقمه خبره کوي قرآن حدیث وانې دواړه پوهېږي زه اوس څه وکړم زه عام ولس زه کم څه وکړم زه د دې ملا ومنم که د دې ومنم دا یو سوال دی افغانانو دا یو سوال دی چې د دې نه وشي بل موږ او تاسې چې دا 45 کاله کم جنګ وکړو کم جنګ په دې کې هغه کونډې هغه یتیمان د هغې پوښتنه به څوک کوي دغه کونډې یتیمان سوال غواړي زموږ میندې خویندې دغلته سوال غواړي په دې سرکونو باندې که هغه د طالب کونډه وي که هغه د ملي اردو والی وي که هغه هم د عام ولس کونډه وي په دې باندې اوسه پورې چا یو پروګرام کړی چې د دغه خلکو به څه کېږي چا داسې پروګرام کړی یا چا داسې یو دغه تنظیمونه ورته یو دغه نیولې یا بل حکومت ورته داسې یو پروګرام جوړ کړی هغه وروره بېادبي دي ډېره مافي ګوره زموږ استاسې باید چې په دې باندې دغه زما دغه ځای لږ مرګوړو نه مننه وي چې دغه ځای زما لږ ټیپ کوي زه یو خبره کوم چې زما ملا نه په کونډې باندې خبره کوي نه په یتیمانو خبره کوي نه زمونږ په هغه خویندو میندو چې په لکاو روپۍ خلک پې ورور پې اخلي په هغې باندې خبره نه کوي په سواره کې ورکوي په هغه خور لور باندې خبره نه کوي په سیا مهربانه یعنې کومه ناروا حمله جلۍ چې راواده شي لکه د ټول کور نوکره چي په دې باندې ملا صاحب خبره نه کوي د خور لور د حق په باره کې ملا صاحب خبره نه کوي نو دا خو د علماو د دې ملایانو کار دی چې په دې باندې خبره وکړي که نه په دې باندې خبره وکړي چې دغه خور لور چې دا خو دغه په کم قرآن په کم حدیث کې راغلي چې په دې باندې چې د 10 لک او 40 لک افغانۍ علم په دې باندې تاسې کوم د ملایانو مبارزه لیدلې چې عملي کړې ده خو یو خان نیم یو کوم ملا به پې غږ کړی هغې باندې وروره 200 ټاپې لګي نو ملا زه ځکه وایم چې ملایان د افغانستان په جهنم کې به ټول نه د افغانستان ملایان دغه ځکه چې دی حق نه وای دی حق پټی دی حق د زنګون لاندې کوي که دی نن راپاسېږي ورته وایي چې په افغانستان کې که چا ورور واغسو چا ورور هغه به سیا مهربانه د هغې وروره اعدام کولی یا به د کلي نه شړل کېږي په کلي کې که چا سواره کې خپل خور لور ورکړه بدماشي بېادبي دې مافي کونیتوب بیا ورور کوي او په هغې باندې به یو شریفه خور هغې په مقابل کې سیا مهربانه دشمنانو ته ورکول کېږي او ټول عمر به هغه ټکول کېږي یعنې دا خبرې دي چې زموږ استاد خلک نه کوي نو د مطلب زما دا دی چې افغانانو موږ غواړو چې افغانستان یو پرمختګ یو مخکې هېواد شي خو په 4 تیارو باندې زه وکړمه څه که ما ته دې راکولی خو دغه 18 کاله کېږي 18 کاله چې دلته راغلی خو ما ته به دې اعلی درجه تا سره ټوله سلا ده تا به دې ټوله ما ته را کړی وې چې ما د ګاونډیانو مقابله کړی وې که نه چې دا موږ سهار او ماښام پنجاب یادو خو د دې مقابله به مې کړی وې د پنجاب مقابله به مې کړی وې که نه نو په 4 تیارو زه څه وکړم 4 تیارې کې که هغه اوسې مهربانه معلوم هم نه چې زړې دي که نوي دي نو افغانانو باید موږ او تاسې په هر څه سوچ او فکر وکړو موږ او تاسې باید نور د دې طرف ته لاړ نه شو دا 4 تیارې چې راکړي دا تا لیدلې درکړي چې ته خپل خلک بمبار کا خپل خلک ووژنه یعنې دا معنا لري موږ وروره د سولې دپاره باید زموږ او ستاسې نور دغه وي مبارزه وي دا جنګ په دې باندې ښه پوهېږو چې دا جنګ پردی دی په دې باندې ښه پوهېږو چې د افغانان استعمال شو زه دومره ماته افسوس راشي دومره افسوس چې یو ځای کې طالبان مړه شي وروره خلک پې خوشحاله بل ځای کې ملي اردو والا مړه شي خدای مهربانه خلک پې خوشحاله دا کم منطق دا کم دلیل دی هیا موږ به خدای پاک موږ څه جواب ورکوو نو خبره دا افغانانو چې موږ وعلیکم السلام ډګروال صاحب محترم عزتمن شي خوشحاله اوسئ نور ملګرو ته وعلیکم السلام نو خبره دا افغانانو چې موږ غواړو چې افغانستان یو پرمختګ یو مخکې لاړ هېواد شي خو زه یو خبره کوم هغه وطنونه په مخ کې ځي چې هلته داسې کسانې لکه رمضان بشر دوست صاحب غوندې مخلص وي وطن پرست وي نو ته ماته ووایه چې تا ته غدار خاین وطن پروش چې په 92 کې دا وطن د بدبختیانو سره مخامخ کړی
ستا دغه 9,500 تیارې لاړې وروره کباړ کړي، ستا مهربانه په زرهاو ټانګونه کباړ کړه، ستا ټولې مهمات یې وړه پنجاب ته توپه کړه. هغه کسان 90% خلک هغه امریکایانو دلته راوستل ته حکومت کې وروله دې له ځای ورکو، دوی به حکومت جوړ کړي. یعنې دا عقل مني؟ حکومت خو داسې خلک جوړوي، نظام خو داسې خلک جوړوي چې هغې وفادار یو، هغه مسلمان یو، هغه افغاني، هغه داسې وي لکه رمضان بشردوش غونده کړي، هغه داسې کار کوي لکه د کاکا مراد غونده کړي. او افغانانو زه درته مثال د خبرې وایم، مثال د خبرې، زما د دې مقصد دا نه دی، زه خو ما خو دا ویلې چې زما مبارزه فی سبیل الله د چا په قصه کې م نه یم. دغه یو هلمند نورستان ولایت ته ما ته راکړم، نورستان ولایت ما پورې به یو سړی کار نه لري. د 5-6 ولایتونو دغه دی په ما، چې څومره د 5-6 ولایتونو مصرف وي دا په ما واني، صرف ما د نورستان ناکه. خو کار به راپورې نه به غصبګر کار لري، نه به راپورې زورواکي کار لري، یو سړی به هم کار نه لري. ته یې وګوره چې په دې یو نورستان وانې زه د 5-6 ولایته چلوم که نه چلوم. خو که چېرته ایماندار یو، چېرته ته د دې وطن سره مینه وي، او که غل وي دود وي، خو 18 کاله یې دا په $1,000,000 ته وویل تا کوم خدمت وطن ته وکړو؟ خدمت خپل ځان ته وکړو. وروره د دې موټرې وګوره، د دې ژوند وګوره، د دې زندګي وګوره. خبره دا افغانانو چې موږ 45 کاله موږ په دې وطن کې جنګ وکړو، تاسې اوس حساب وکئ چې څومره موږ کفار وجلي دي، څومره موږ وروره موږ شهیدان ورکړي دي. آیا په دې وانې موږ او تاسې کله داسې سوچ کړی؟ آیا په دې وانې موږ او تاسې کله ناست یو چې دا ولې؟ ته ما ته دا ووایه چې په 9/11 وشو 9/11 کې چې هغه خبره لا معلومه هم نه ده چې رښتیا دی که دروغ دی. هغه امریکا کې چې هغه 3,000 کسان یا 3,500 کسان په دغه کې نیویارک کې هغه بلډینګونو کې مړه شو دي. ستا په دې 18 کالو کې ته ما ته چې څومره امریکایان مړه شوي؟ خو په یو ورځ کې هلته مړه شو. په دغه 18 کالو کې به ډېرې امریکایان دا ټول چې حساب کې 15,000 نه دي. ته خپل حساب وکړه چې څومره مړ شوي، ته خپله وکړه چې ستا کور نه څومره جنازې وي، ستا وطن کې څومره بدبختیانو ته مخامخ شوي. نو خبره دا ده چې دا زموږ په ګټه نه راغلي، اوس هم زموږ په ګټه نه دي. او افغانانو دغه د ډورن لین دا د سیمې خادار پیسې امریکا ورکوي، دغه یې دله راتېر کړو، ستا په ستا د زړه 2 دانې کو. نن وروره څوک پوښتنه نه شي کولی، پوښتنه د چا نه کوي وروره. نن وروره صاحب مېرکه که ته پوښتنه کوې ستا په دغه وانې خلک صاحب مهربانه په خوله وانې وروره خلک دغه درکوي. پرون ما ویډیو کړې ده چې 4 تیارې وانې زه لاړې تو کوم، زه نن هم دا خبره کوم، ځکه دا 4 تیارې ما ته دا څه معنا لري؟ تاسې وګورئ د هلمند کې څه رقم بیس و، هغه یې وروره وران کو. ولې دې وران کو؟ خو زما افغانستان ته به دې پرېښی وی، زما افغانستان ته هغه یې وروره ټوټه کو هغه بیس. نو دا خبره دا ده چې موږ او تاسې باید لږ ماغزه خلاص کړو. موږ 4 تیارو له صاحب مېران داسې خوشحاله چې بس ډیلی به پې فتح کړو. ته د 6,500 تیارو پوښتنه وکړه چې دغه 4 تیارې چا درکړي؟ هغې ستا 6,500 تیارې اره کړې، هغې ستا په زرهاو ټانګونه اره کړه، هغې ستا وطن د بدبختیانو سره په 2 کې مخامخ کړو. نن چې د ډاکټر نجیب خبره کوم، ما ته دا بعد ما ته وی ولا موږ ته خو معلومات نو، ته خو ولا کمونیست خلکي ته دې دغه ته وګوره. زه ورته وایم چې د ډاکټر صاحب نجیب اخیرني 4 کاله چې دي 4 کاله هغه داسې و چې هغه د افغانستان د ازادۍ کلونه و، چې افغانستان پکې بالکل آزاد و، ځکه وروس په خپل غم و او صاحب مهربانه امریکا د دې نه تللې وه. هغه 4 کاله موږ د ازادي وه، او 15 کاله موږ د داود خان په وخت کې آزاد وو. موږ به ازادي به چېرته لیدلې ده؟ موږ خو دغه وخت کې آزاد وو، دغه وخت چې د افغانستان د جوړښت ورځ و، دغه وخت چې وروره هغه چغې والې. موږ د ډاکټر نجیب هغه اغستی و چې ډاکټر صاحب نجیب یو داسې شخصیت و چې چغې والې چې د وطن د بدبختیانو سره مخامخ کېږي. مه کوئ راځئ چې سوله وکړو، مه کوئ راځئ چې دا وطن جوړ کړو. زه چې نن دا خبره کوم ته ما ته لګې صاحب مهربانه کمونیست او خلقي او دغه کمونیستي په ماسکو کې ختمه شوه. تا دلته افغانان یې اوسه پورې نه پرېږدي. کمونیستي په ماسکو کې لاړه د منځه لاړه، خو افغانانو دلته اوس هم ژوندي کړې ده. بله ورځ چې خپل مفادات شي بیا پوټین ته لاسونه مچې کوي. همدغه چې غټې ټاپې بیا لګولې هغې اوس پوټین ته لاسونه یې ورته مچې کړه. موږ بس ته دغه شي نوانې خدای ته وګورئ نور موږ وغولوئ. دا کوم منطق دلیل دی؟ اوس ښکاره خبره ده. اوس ما ته وایي د امریکې او د روس څه فرق دی؟ د امریکې او د روس دومره فرق دی چې صرف امریکایانو سره ډالر دی، روس سره ډالر نه و، دغه فرق دی. نو ته اوس هلته به هغې څنګ کې ناست یې مهربانه د هغې پیسې خوري، لګې ډالر خوري، هغه بیا هم د نظام پسې خبرې کوي. که طالب یو که خدا طالب خدا وروره یو دغه دی ځان ته په غر کې ناست یې، که هغه د نظام خلاف یو خبره کوي خدا، نو ته څنګه کوې؟ ته خو د دې نظام استعمالې، ته خو وروره دغه ډالر یې علي، ته خو وروره د دې امکانات ټول استعمالې.
نو خبره ده افغانانو چې همیشه موږ خلک چې یو موږ د حقیقت نه لرې منډې وو، موږ د وطن سره مینه نشته دی. ما راته ویل چې سل کاکا مراد یا سل رمضان بشر دوست دا را پیدا که افغانستان کې، دا افغانستان باندې ګلې ګلزار شي، خو نه پرېږدي تر اوسه یې مهربانه د کار سړی نه پرېږدي. ته لږ راشه کابل ته اوس ورشه، په خپل موبایل خبرې نشي کولی، بار راوتی نه شي، ته همداسې جلال آباد ته لاړ شي یا نور ځایونو ته لاړ شه. دا حل دی سه مهربانه، د خلکو ژوند وروره د یو اور دی، یو تنور دی، خو سه مهربانه غریب هم غرق دی او مالدار هم غرق دی. غریب د وروره سه مهربانه د ولږې مړی، مالدار سه مهربانه د کوره نشي راوتی، وروره په خپلو پیسو، په خپل بچیانو، په خپل فامیل، په خپل ځان یېرېږي. نو افغانان ورونو ځان به موږ او تاسې پویو، موږ به هېڅکله د خپل ما مخکې ویلې چې هر څوک د افغانستان د نظام خلافي هغه وروره نه افغان دی، نه مسلمان دی، نه انسان دی. چې د نظام خبره کوم، د نظام زما د افغانستان د ملا تیر دی. زمونږ د ملا تیر په 92 کې مات شو، ځکه هم دا حل دی که ډاکټر صاحب نجیب د وختو قهرمانه ملي اردو چې وطن پرسته ملي اردو چې په سمرخیلو کې د تورمخو له ماتې ورکړه، هغه په 1480 کې هغه که موږ سره وی، موږ به والله کې دومره بدبختیانو سره مخامخ وي. نو موږ اوس هم الحمدلله په خپله ملي اردو باندې فخر کوو. خو دا یو خبره کوو چې هر څوک افغان وژني، هر څوک افغان هغه وروره کفر کوي، ابه جهنم ته ځي، ځکه دغه ټول مسلمان یو څوک چې وژني. زما مقصد یو طرف ته نه چې هر څوک په دغه وخت کې افغانان وژني، دا وروره والله کې نه جنت ویني، جهنم دی والله چې ځای دی جهنم. ځکه موږ هم دومره د خلکو نه معلومات کړي، دومره هم د خلکو چې د افغان وجل چې دی دا یو کفر دی، دا د یو مسلمان وجل دی، یو مسلمان وجل چې دی دا وروره په جهنم کې ځان د کنده کتل دي. نو افغانان ورونو موږ هېڅکله د خپل نظام خلاف نه وي، هېڅکله سه مهربانه په موږ وایو چې خدای زموږ وطنونه داسې جوړ کړي چې څنګه سه مهربانه په یورپ جوړ دی، خدای څنګه چې دغه ملکونه جوړ دي. زه چې د کابل پخواني هغه عکسونه او ویډیوګانې وینم، قسم په خدای دی چې زړه مې جاړي چې څه رقم امن و د داود خان په وخت کې، څه رقم امن و د ظاهرشاه په وخت کې، و د داود خان په وخت کې افغانانو ما ته ډېر قهر راشي که نه. دا خلک مسلمانان یو کلمه ویو، روژې نیسو، منځونه کوو، بیا هم په دې کې وروره شک ګڼي. د داود خان په وخت کې به تاسې کتلي چې دغه انګریزان به راتله چې چکر ته، د امریکانیان به چکر ته راتله، تاسې د کابل لباس ځایونه وګورئ، مسلماني هم ښه صحیح روانه وه او افغانستان هم ښه صحیح روان و. دې چې راله سه مهربانه چې د اسلام غټې دعوې کولې، د خلکو په سرونو میخونه ټکوال، وروره خلکو نه وروره بې مهربانه زنانۍ بې عزته کړي، بیا د بې د مافې د زنانو نه سینې غوڅې کړي، په مړو باندې ګډاګانې وکړي، دا ټول شی نه دې ځان سره راوړه او دعوه د اسلام. نو زه تا ته بیا څنګه وایم چې تا نه ډاکټر نجیب بهتر دی؟ زه تا ته بلکل زه وایم چې ډاکټر نجیب یو ویښته او تاسې ټول، د ډاکټر نجیب یو ویښته او تاسې ټول، ځکه هغې په وخت کې داسې خلکو ته بېعزتي نه وه اورېدلې، د هغې په وخت کې د چا په سرونو باندې چا میخ نه و ټاکوالی، د هغې په وخت کې چا ټانک نه و خرڅ کړی، د هغې په وخت کې چا دا جازونه توپونه نه و خرڅ کړي، تا دا هر څه وکړه. نو ته بهتر یې که هغه بهتر دی؟ او همدا لګېږي چې هغه ته کلمې وایي، هغه راته ورته مهربانه چې راځه موږ ورونه یو، راځئ چې نو خبره دا ده چې دا یو پروسه وه، په دې مې تاسې پوه کړئ چې د افغانستان په خلاف باندې په 1915 کې د جهاد امکانات برابر شوي او دغه امکانات چې وو امریکې برابر کړي، افغانانو ځانونه مغزم خلاص کوي. که باور هم نه راځي ورشئ د کرنل امام کتاب ته ورشئ، د کرنل امام انټرویو اورئ، په یوټیوب باندې شته دی، په فیسبوکونو کې شته دی، ما خپل هم دلته په دې خپل پیج کې شیر کړې ده چې هسې واضح معلومات وشي چې ستا په وطن کې یو ښایسته اسلامي یو داسې حکومت که هغه حکومت 15 کاله پاتې وی، نو افغانستان به داسې وی لکه اروپا د شهید داود خان. موږ دا نه ویو چې موږ خلقیانو او یا پرچمیانو خیانت نه دی کړی، موږ دا نه ویو چې د داود خان باندې کودتا، خو د هغې نه مخکې ستا وطن ته دسیسې جوړې شوي وي، د هغې نه مخکې ستا د وطن د طبعي پروګرامونه په پنډۍ کې تیار شوي وو. دغه د ولي خان بابا خبرې واورئ، د غفار خان بابا خبرې واورئ، د نورو مشرانو دا چکزي صاحب خبرې واورئ، د دې نورو خبرې واورئ چې تاسو معلومات وشي. دا خبرې به چې هغې وخت کې کولې، هغه ورور سره کافر به یې جوړول چې ته ولې د اسلام د جهاد په خلاف باندې خبرې کوې؟ وایي بابا د جهاد په خبره نه کومه، زه د دغه پښتون وجل افغان وجل ته څوک جهاد نه وایي، دغه ته څوک جهاد نه وایي. جهاد خو هغه چې سه مهربانه ته د خدای فقیر وې، تا په جهاد کې ته راشه وګوره د مارکیټونو زامن دي وروره په خارجونو کې بل دي کې او په ما باندې به د ورور سه مهربانه دا ویلې که وروسته لاړې کافر کېږي که بل ته لاړې وروره. دا خبره بیا کوله افغانانو. یو خبره وه زموږ په افغانستان کې، زه داسې ورکوټی وم، ویل یو سړی وروسته تللی و د خلقیانو وختو،
ویل سړی وروسته تللی چې راغی نو وی مور ترې نه پوښتنه وکړه چېرې زوی دغه وکړه واده بدله وکړو ښځه بدله وکړو نو ویل ده ویلې چېرې دا خور مې ګرځي دا راله وکړه داسې غټ تبلیغ ته دی ته ګوره دا خبره یو ځای کې یقین دغه نشته دی ثبوت شوې نه ده خو دا په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې دا خبر خور کړی الان کې وروسان چې دي وروسان د خپل ترور لور سره د تره لور سره د خپلوانې سره کوژدن واده نه کوي دا مې خور ده افغانانو تاسې دې ته وګورئ داسې تبلیغات یې جوړ کړي دا چا جوړ کړي دا همدغه د ملا په جامه کې دا شیطانانو جوړ کړي د ټول ملایان نه ښیم بیا دا خبره د په وضاحت سره کوم دی ویلې دا کتاب والا کافر دی او دغه بې کتابه کافر دی تاسې اوس وګورئ چې دا کتاب والا دی که بې کتابه دی دا وروسان نو خبره دا افغانانو به موږ ډېر زیات وغولېدو په دې میډیا باندې موږ ډېر زیات په دې خبرونو باندې وغولېدو په هغې وخت کې د زیارشاه په وخت کې ما تیار چې د زیارشاه وبخښه د زیارشاه د وختو دغه ولا عکسونه را پیدا کړي او سیا مهربانه زیارشاه سره یو جلی ده چې دغه ورسره کوي ډانس ورسره کوي ګډیګي ورسره دی پوټو چینج کړی بیا پوټوشاپ موږ ته څه معلوماتو په هغې باندې ولاکې موږ پوهېدو ما ته یاد شي په دې پېښور کې به یې تقسیمول په نورو ځایونو کې اول ته یې ورسره د شرابو بوتل ایښی نو دی کوم انګریز یا امریکانی به را پیدا کړی د هغې نه ورور هغه سر یې خوا کړی د زیارشاه د هغه سر یې پې ورته لګولی او خلکو ته به ورور دا لیپټې دا کول چې زیارشاه چې دی کافر دی دا وګوره دا جلۍ سره ګډېږي او شراب یې ورور لاندې پراته دي نو په دغه تبلیغاتو ونه غولېږئ افغانانو زما د خبرو مقصد دا دی چې موږ په دې نه خوشحالېږو چې موږ ته تیاري راکړي او موږ خپل خلک به بمباري کړو یا موږ ته ټوپکې راکړي موږ پې خپل افغانان وولو موږ تیارو ته هم ضرورت لرو ټوپک ته هم لرو کلاشینکوف ته هم لرو راکټ ته هم لرو خو سمه په دغه سره په منافقت سره نه چې موږ په څلورو تیارو وغورځئ موږ دې شته بالکل خوشحاله نه یو چې څلور تیارو باندې ورور زما ولس وغولئ ما ته داسې مهمات راکړي چې زه د ګاونډي په مقابله وکړم 3 شیونه دي ما ته راکړي 3 د جاز د ایشتلو راکټ او ټانک دې ما ته راکړي ته وګوره چې کم ګاونډي چې دا افغانان پې ورځي چې دا څنګه دله د بیخه وباسي دغه 3 شیونه دې راکړي د جاز ایشتلو مقابله چې کوي چې جاز ولې جنګي جاز او ټانک دې موږ ته راکړي ټانک او موږ ته دې راکټ او کلاشینکوف دا مهمات دې بیا راکړي که چېرته د افغانستان ته اخلاص لري چې بیا له دې مصیبت نه بیا له دې خپل کار دی که بیا موږ پوهېږو زموږ کار پوهېږه خو دا یو شیطانان درکوي تا ته ټوپک درکوي خو کارتوس نه درکوي تا ته کارتوس درکوي خو ټوپک نه درکوي ورشه وګورئ په افغانستان په دا کې وګورئ رادار نشته نو خبره دا ده چې په چل ول باندې موږ د چا نه غولیږو نه پې ځان غولو موږ سره په دغه باندې باید موږ ستاسې مغزه خلاصي چې موږ او تاسې نور خیر شو دغه خپل افغانان خپل خلک نور د وجلو نه وژغورو ما ته قصه وکړه چې 45 کاله تاسې خپله قضاوت وکړئ چې تاسې څومره افغانان شهیدان شوي یاستئ څومره تاسې کافر وجلي دي حساب یې وکړئ د یو کافر په سر ته 10,000 افغانان خپل وجلي د یو کافر په سر 10,000 افغانان ته دي مطلب چې یو کافر مړ دی 10,000 سره افغانان مړ دي نو ته بیا خپل حساب وکړه چې ته په یوروپ کې د دې پیشو نشي ایستلی د دې سپی نشي ایستلی او دا دې سې مهربانه ستا په وطن بمبارانې کې ستا د وطن داسې حل جوړئ نو بیا موږ سره کومه لار پاتې ده د دې پوښتنه موږ حق نه لرو موږ حق لرو دلته وروره چې په دې کې دلته وروره موږ مظاهرې وکړو پر امن طور باندې دلته یونایټډ نیشن ته لاړ شو نورو ځایونو ته لاړ شو چې دا جنګ په 2002 کې تا دلته شروع کړی د افغانانو په خلاف د دې محصول ته به د دې جنګ وروره مکمل دغه کې دا جنګ به مکمل ختمې دا جنګ به موږ ته به خپل بالکل پر امن یو متحد افغانستان به تسپاري او دا دې د ټیم په 2 جمعو کې دا کار کولی شي موږ روزانه لګیو چې مهربانه د پنجاب داسې وکړم او د پاکستان داسې وکړم زه مخالف یم داسې نه چې زه د پنجاب مخالف نه یم خو زه وایم چې دا د پنجاب کار نه دی پنجاب خو د دې په لاس کې شی دی چې ورته وایي ودرېږي چې ورته وایي کینه سه مهربانه خپله د حمید ګل خبرې تاسې واورئ د ایسای هغه وایي چې زموږ د پوج مشر ټاکل کېږي موږ ته منظوري د امریکې نه راځي نو دا خو د دې په لاس کې خلک دي موږ سهار هم پنجاب دی او ماښام هم پنجاب دی سه مهربانه هغه دغه هم ته جوړه کړې خوله کې هم دغه پروت دی اصلي ځي ته زموږ ستاسې توجه نه ده چې دغه پنجاب چې چا جوړ کړی مالکان دغه د پاکستان مالکان څوک دي په دغه باندې خبرې پکار دي پاکستان ګوره چې دی ورسره ونه درېږي دی خو وکاته په 1901 کې د بنګلادیش لاړو که لا نړو ختم شو که نه لاړو بنګلادیش نیمه پاکستان ته نه جدا شو دغه اوس کشمیر څومره چغې والي لاړو انډیا ته نه وخوړو
ځکه دی ورسره ولاړ نو دی په مخالف وو. که کله دی ورسره دغه سره ونه درېده ته به وګورې د پاکستان حال به دې وګورې، هر څه به وګورې وروره. دا به وروره بیا به تا دا پښتانه وګورې وروره د کورونه به لکه د مچۍ غوندې راوځي. خو دا خو ټول دی ورسره شاته ولاړ دي. غلطه وایي غلا وکړه کور والا ته وایي بیدار شه، هغه کار کوي. تاسې مغزه په دې هم نه خلاصېږي. دا موږ تاسې د امریکایان یا د انګریزان یا د خارجیان چې زموږ ستاسې په شان دي دی په هر شي باندې سوچ کړی. دا اوس چې زه غږېږم دا چا جوړ کړی، دا موبایل چا جوړ کړی؟ دی په هر شي باندې سرچ کوي. دی ورور دا موټر کې چې ته ګرځې دا چا جوړ کړی دی؟ دا کلشینکوف چې تا سره دا چا جوړه کړې؟ دا کارتوس چا جوړ کړی؟ دا وروره په ځانونه هم غولولي، ځانونه هم تباه و برباد کړ. په والله کې زه درته یم چې قسم دی چې یو په دنیا کې یو ځکه تېنه حکومت ته ونه کړي چې تر څو پورې تا د دې غلامي نه کړي، چې تا د امریکایانو د دې اروپیانو غلامي نه کړي. که ته تېنه والله کې یو کال هم حکومت وکړي ته څه شی لري؟ دغلته در باندې دغه وی میدان دی، د کابل وی میدان باندې و چې وروره دا یو دهشتګرد ملک دی وروره په دې باندې فلایټونه بند شو. څوک به عزت کړي؟ څوک به دا جرأت وکړي چې دغه وی میدان یې لکي؟ دا د بانک سیستم دی، ټولې دنیا سره به ته د بانک سیستم د ساتي چې ته سودونه کې ته وطن چلولی شي. دا وروره ټوکې نه دي. دا وروره هغه وختونه نه دي چې موږ او تاسې دا خبرې کوو. موږ او تاسې دا ټول امکانات استعمالو، بیا هم وروره صاحب مهربانه مغزم کار نه کوي. وروره د امریکې نه دي ولي دلته په افغانستان کې دي ولي بیخي دلته راځي فوجي راولي نه. نو موږ او تاسې باید چې سیاست نه کار والو، مغزو نه کار والو، د دې خپل وطن د سولې دپاره د امن دپاره چې هر رقم کار کیږي په دې پوهیږو. ما مخکې هم درته ویلې والله چې غلامي ونه کړي افغانانو قسم دی که حکومت دې وکړي. ښه کلک غلام پاکستان دی، ښه کلک غلام به افغانستان کېږي، دوبۍ ده، قطر دی، سعودي دی، دا ټول امارات ملکونه چې دا ټول ښه کلک غلامان دي چې پکې اوسېږي زما د الۍ ګوري. امریکایان وروره راځي بلډینګ هم جوړوي، پول هم جوړوي، وروره یونیورسټي پوهنتون هم دله جوړوي، صاحب مهربانه سیسټم هم دله جوړوي، هر څه دله جوړوي. عربان ښه ښایسته جامې اغوستي، 4 رقمه سپری پرش والي ښایسته وروره 3 او 4 ښځې کړي، ښه یې شو معاشرت کوي. امریکایان ورسره کار کوي. منګه وروره چې کم یو راځي وروره ټوپک هم ورته نه ډز ولم دی په دې بل سر په دې بل مخ د چپک هم چې صاحب مهربان وروره موږ د وطن جوړولو ته ضرورت لرو. موږ دومره لا رسېدلي نه یو چې موږ پل جوړ کړو، موږ دومره لا رسېدلي نه یو چې موږ دا موبایل جوړ کړو، موږ دومره لا رسېدلي نه یو چې موږ موټر جوړ کړو. دغه ټولو شیانو ته موږ محتاج یو. موږ څه شی لرو؟ یوازې امن خو نه ده چې امن زه راولم، ښه زه امن مې راولو کار نه په دې افغانستان کې څوک به ایسار شي ټول به رامنډې وی په یو امن باندې کېدی. خو بس ختمه خبره وه. په طالبانو په وخت کې بهترین ام چې و په ټولو دنیا کې نو خلک ولې راتلو؟ ښه امن و ښه دغه و منم یې ښه صحیح دغه شروع بعضې شیانو ته د مخالفت لرم، خو ولې خلک راوته؟ ځکه خلک راوته چې وروره کاروبار نه و، ژوند زندګي نه وه. ټول خلک وروره خارج ته په هغې وخت کې راله، څوک پاکستان ته راله، څوک وروره راله د عربي ملکونو ته راله، څوک مهربانه یوروپ ته راله، ځکه چې کاروبار نه و. په یو امن خو په مابس کې وي. امن علاوه اقتصاد جوړول دي، ستا د ځوانان خارج ته لیږل دي، د تحصیل کول دي، انجینران، ډاکټران، خویندې، میندې، دغه ټول باندې کار په کار دی. دا خو داسې نه کېږي چې په هوا کې صاحب مهربانه زما بېادبي دي، زما کور والا نه جوړه شي، زه وروره ډاکټر پسې مې سترګې راوځي په کابل او په جلال آباد کې ګرځم چې ډاکټره ښه ده ورته را پیدا کړم او هلته ډاکټره نه جوړوم. نو خبره دا ده چې دغه ټولو باندې باید زموږ ستاسې هسې لوبې ټوکې نور ونه کړو، دغه اسلام نه موږ قربان کړي. خو د اسلام په نوم باندې چې موږ ډېرو خلکو هلته په افغانستان کې وغولولو، ډېر زیات یې وغولولو، لږ ننګه انتهایی زیات یې وغولولو دا خلک. خو خبره دا ده باید چې موږ او تاسې د خپل وطن د سولې د امن دپاره کار وکړو او د دنیاوالو سره په سیاست باندې وچلېږو، د دنیاوالو سره وروره صاحب مهربانه موږ او تاسې ځینې خپل کار والو. او که نه داسې م کړي صاحب مهربانه چې ټوپک یې وروره دغی نو هېڅکله به افغانستان ترقي ونه کړي، هېڅکله به ترقي ونه کړي. او دغه خدایوالي، دغه زورواکي، دغه په حکومت کې بعضې خلک دي دومره زه خو یم زه عام ولس خو خبر نه دی. نو دغه خلک خو خبر دي، راځي دلته یوروپ ته دلته ګوري، دا قانون ګوري، دا دغه ګوري، هر شی ګوري. دې صاحب مهربانه چې ته وطن ته لاړ شي بیا ترې نه هماغه وروره شین ځناور جوړي. نو ته دلته په سترګو نه شي دا نه ګوري چې د دې وزیر څه رقم دی، د دې صدراعظم څه رقم دی، د دې برطانیې صدراعظم چې کله د چوکۍ نه ختم شو تاسې بیا عکسونه کتلي او ویډیو هم شته دی، خپل موټر یې نه لرودو، خپل بچي د لاس نه ونیول او په ټرین په ریل ګاډي کې کېناست او خپل کور ته لاړو. ښځه وکیله ده په استرالیا کې یو پارټي کړې وه،
او په هغې کې څه مصرف کړی حکومت ورپسې دغه راویست ویل دا پیسې تا له کوم ځای نه راوړې وي بیا ورته په ثبوت ورسول چې دا زما د اکاونټ نه تللی وي او دا دې ما کار کړی دا مې د کار دغه پی سلیپ او دا دی دلته یو پاکستانی ایم پی په د برطانیې په پارلمان کې په 1400 یورو پونډ وانې یا یورو یا پونډ یو شی دی تقریبا په دې وانې ټي وي اخیستې وه خبریال کور ته راوتل دا 1400 پونډه وانې چې دا ټي وي اخیستې دا د کوم ځای نه کړې دا پیسې اول استعفا وړاندې کړه او پس د هغې نه هغه ثبوت کړه چې دا په 1400 پونډه چې ما اخیستې دا زما پیسې وي بېرته راغی ایم پي شو دې ته وایي د ملک خدمت دې ته وایي خلک یو روپۍ خیانت نشي کولی یو روپۍ خیانت نشي کولی دا هغه دې نه چغې وال ډېر اسانه دي نو خبره دا ده که موږ 100 په 100 کې دې ته ونه رسو که 10% موږ د کفارو دغه کم سیسټم او دغه نظام یې راته ښیم دا کم د دې د قانون لکه د قانون مطلب مې دا دی چې دا دې څنګه عدل کوي دغه شان موږ او تاسې خپلو خلکو باندې عدل د اسلام په چوکاټ کې وکړو او قانون معمولي کړو په خپل وطن کې موږ به چې 10% موږ لږ به ښه وي زموږ د خلک به لږ سهولت ویني لږ د ژوند دی په آرام تیر شي دا څه د بدبختیانو سره موږ مخامخ یو نه ګیس شته نه برق شته نه مهربانه نه سړک په دغه دی نه وروره امن شته نو دا څه زندګي موږ تېرو دا نورو دنیا خلکو ته ولې نه ګورو نو الله دې وکړي چې موږ او تاسې خلک پوه شي نو زما هغه نننی لایب چې و خیر کمنټونه ومې نه کاته بخښنه غواړم چې زه په خبرو راشم موږ هم داسې یو نو پرونی هغه 4 تیارو چې ما کومه ویډیو کړې وه زه په خپله خبره باندې بالکل ولاړ یم چې موږ ته د 4 تیارو ضرورت نه دی موږ ته امن ضرورت دی امن چې دی ریموټ کنټرول چې دی په واشنګټن کې دی چې توکمۍ وواله دلته به بالکل به امن و امان وي بالکل د افغانستان د یو سر نه بل سره پورې به څوک جرأت هم ونه کړي چېرې یا غلا وکړي یا خیانت وکړي څه وکړي دغه ډوانې ټول به ستاسې دماغ خلاصي تاسې هر وخت پنجاب مه کوئ پنجاب چې دی یو لاسپوکی دی هغه د کراکرۍ یو دکان دی هغه وروره صاحب مهربانه د شیراني خان صاحب خبره چې دلته وروره سړی په کرۍ میلاویږي چې جرنیل دی پکاري که کرنیل دی پکاري که هر شی دی پکاري ټول سیاستمدار دلته د دنیا وایي خو ستا دې په دې خبره باندې ماغزه نه خلاصېږي بیا هم وروره کلاشینکوف یم ټول یې پنجاب طرف ته اړمې کړي د نړیوالو باندې فشار راوړئ چې دا لانجه تا جوړه کړې ده موږ دلته افغان وجله نور نه غواړو دغه موږ ټول مسلمانان یو موږ یو خلک یو ستاسې په وطن کې څوک پیشو سپی نشي وجلی ته زموږ په وطن کې وروره مهربانه زموږ وروره روزانه 80 افغانان مړه کېږي خیر موږ خو انسانان ژوند کوو نو خبره دا ده که د دې پوښتنه چا وکړه او دا پوښتنه کېږي دا پوښتنه زور راوړي خو که چېرته موږ په دې اروپا کې په دې ځایونو کې متحد شو او موږ او تاسې راولو دې ته هم خپل پر امنه خپل احتجاج هم ریکارډ کو دې ته هم په لیکلو ورکړه دا هر څه دا ولسونه د ډېرو شیونو نه دي خبر نه برطانیا کې نه په فرانسه کې او نه په امریکا کې دا ولسونه ډېرو شیونو نه دغه دي هغه په میډیا چې ورته څه شی ښیي هغه دې ګوري که موږ او تاسې په حقیقت کې ورته د افغانستان هکه څه ښودو چې ورور دا موږ ټول یو خلک یو موږ جنګ نه غواړو موږ سوله غواړو ته وګوره چې په افغانستان کې امن راځي که نه راځي موږ سره باره زیره زور ورکړی دی چې صاحب رحمان اوس وروره یو شی راشي وروره یو چک او حد بد حالم شروع کړی نو الله هم خوشحاله آباد لره او انشاءالله بیا هم پې خبرې کوو بیا هم خبرې کوو سلامونو ته هم بیا هم وعلیکم سلام ښه وخت ولرئ الله تعالی دې په قطر کې چې کومې خبرې دي د سولې رب العالمین دې د خیره د کامیابۍ طرف ته بوځي چې د دې بدبختیانو نه زما ډېره سودا چې د هغه خپل ملي ځواکونو ملي اردو ته ده او عام طالبانو ته ده ځکه د دې عام طالب او عام ملي اردو والا عام چې راځي دغه د دې قرباني دی او ولس نو زما ډېر زړه چې دی په دې باندې درکوي په دې نورو په دې غټو میانو باندې مې پروا نشته دی ځکه د دې موږ حالت لیدلی دی بیا دا یو شی راوځي بیا بل شی دغه ټول حالتونه موږ لیدلي په هغې باندې مې ولاکې سوځي خو په خپله ملي اردو او په خپل عامو طالبانو ورونو مې زړه خوږېږي په الله سپارم ښه وخت ولرئ خدای پامان